یعنی نن په دې درس کې به تاسو عملي زده کوئ چې د هغې په مادت سره به تاسو په غوسه کې انګلیش ویلی شئ. یعنی اوس به تاسو په غوسه کې هم انګلیش ویلی شئ. که چیرته تاسو مخ په مخه چا سره وایئ مخ په مخ، تاسو په یا په واتساپ یا په میسنجر ایمو باندې چا سره په غوسه کې خبرې کوئ، نو دې الفاظ او د جملې په مدد سره به تاسو د خپلې غوسې اظهار په اسانۍ سره کولی شئ. نو راځئ دغه ویډیو وګورئ، انشاءالله تاسو به دغې ویډیو نه ډېر خوند واخلئ. راځئ. Come what may I won't give you money. چې څه هم وشي زه تا ته پیسې نه درکوم. لکه کله موږ چې په پښتو کې چاته وایو چې ته به زما نه پیسې بیخي ونه کوږي، په یو قانون به ما نه پیسې ونه کوږي. په انګلیش کې ویل کېږي Come what may I won't give you money. زه ستا نه نه یریږم. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. زه ستا نه نه یریږم. هغه ستا نه یریږي. He is afraid of you. د سنټنس مطلب دا دی چې هغه ستا نه یریږي. د afraid چې د afraid یریدلو ته وایي afraid. You can't even touch me. ته ماته ګوتې هم نشي راوړی. لکه تاسو ته یو کس چې ووایي چې زه به دې ووهم، تاسو یې په انګلیش ورته وایي چې you can't even touch me. ته ماته ګوتې هم نشي راوړی. You can't even touch him. د him چې کې راغله نو هغه ته ویل کېږي، ته به هغه ته ګوتې هم ورنه وړي. You can't even touch him. ته به هغه ته ګوتې هم نشي وړی. Do it if you enough. که همت درکې وي نو وکړه که نه. Do it if you are bold enough. که همت درکې وي نو وکړه که نه. I will hang you. زه به طلب دا چې زه به تا رزوړن کړم. د hang پنسي ته هم ویل کېږي او رزوړن ته هم ویل کېږي او بل څه ته هم ویل کېږي. I will hang you. I will break. زه به ستا غاښونه در مات کړم. لکه کله چې موږ چاته وایو چې زه به ستا غاښونه در مات کړم، نو په انګلیش کې ویل کېږي چې I will break your teeth. زه به ستا غاښونه در مات کړم. I lose my mind in anger. په غوسه کې زما د دماغ کار پرېږدي. I lose my mind in anger. د سنټنس مطلب دا دی چې کله زه په غوسه کې وم نو چې څوک مې څه هیل وویل یا مې څه وکړل، زه نه پوهېږم، زما دماغ کار پرېږدي. I lose my mind in anger. Enough is enough. لکه چې تاسو ته یو څوک کنځل یا بل څه کوي نو چې تاسو ورته ووایئ چې بس. نو په انګلیش کې ویل کېږي enough is enough. Don't mess with my ته مه خرابوه. Don't mess with my mind. دماغ راته مه خرابوه. Why are you getting mad at me? ته په ما باندې ولې داسې سور راځي؟ ته ولې په ما باندې داسې غوسه کېږي؟ Why are you getting mad at me? He is furious with his brother. هغه خپل ورونو ته ډیر په غوسه دی. He is furious with his brother. یعنی د سنټنس مطلب دا شو چې هغه خپل ورونو ته ډیر زیات په غوسه دی. He was furious with his brother. هغه خپل ورونو ته ډیر زیات وغوسه و. خو د ایز د اوس مثال اوس ټایم ته ویل کېږي د واز چې تیر شوی تیر ټیم هغه ته بیا ویل کېږي he is. I will show him. زه به هغه سره ګورم. I will show him. یعنې کله چې موږ پښتو کې خبره کوو چې زه به هغه پرېږدم، زه به هغه سره ګورم، نو په انګلیش کې ویل کېږي چې I will show him. زه به هغه سره ګورم. I will show you. زه به تا سره I will show you. I will show them. زه به هغوی سره I will show them. زه به هغوی سره ګورم. He showed the money. هغه پیسې راوغورځولې. He showed the money. هغه پیسې راوغورځولې. He showed the documents. هغه کاغذونه راوغورځول. He showed the documents.
د سنټینس مطلب دا دی چې هغه کاغذونه راغورځول. که څوک تاسو ته ډېر زیات په غوسه وي، هغه تاسو ته یو څیز راوشړي، نو هغې ته ویل کېږي شاوټ غورځول ته وایي. watch your mouth د خولې ته وګوره. د سنټینس watch your mouth د سنټینس مطلب دا دی چې د خولې ته خو دې وګوره. who says څوک who says څوک وایي. who said چا وویل. who said I won't spare you زه تا پرې نږدم. I won't spare you زه به تا پرې نږدم. I won't spare him I won't spare him د سنټینس مطلب دا شو چې زه به هغه پرې نږدم، ورسره ګورم به. what do you mean ستا څه مطلب. what do you mean ستا څه مطلب دی. what do you think you are ته اخیر ځان ته څه وایې. what do you think you are د سنټینس مطلب دا شو چې ته اخیر ځان ته وایې څه، ته یې څه شی. تاسو دا هم ویلی شئ what do you think of yourself ته اخیر ځان ته څه وایې. د دې دواړو یو مطلب دی، کوم چې ستاسو خوښیږي هغه استعمالولی شئ. lower your voice اواز دې په کلاره کړه. lower your voice مثال یو کس دی هغه ډېر تیز لګیا دی، هغه ډېرې تیزې خبرې کوي، نو تاسو ورته ووایئ چې اواز دې په کلاره کړه. نو تاسو په انګلیش کې وایئ چې lower your voice اواز دې په مزه کړه. It's all د ټول ستا په وجه باندې د کوم کار چې وشو د ټول ستا په وجه باندې. It's all because of you یعنی د سنټینس مطلب دا چې د ټول ستا په وجه باندې. It's all because of you. do what زما در سره هیڅ کار نشته. do whatever you want. mark my words زما خبره ځان سره ولیکه. mark my words یعنی تاسو یو کار نه ورته ووایئ چې هغه کار به داسې کېږي، زما دا خبره ولیکه یا په یاد وساته دغه کار به داسې کېږي. نو په انګلیش کې ویلی شئ چې mark my words. I have nothing to do with this زما په دې کې هیڅ کار نشته. I have nothing to do with this زما په دې کې هیڅ کار نشته چې څه کوي هغه ده کوي. You have no idea who تا ته پته نشته چې زه څوک یم. زه اخیر څوک یم تا ته پته نشته. You have no idea who am I. be in your limits په خپل be in your limits د دې سنټینس مطلب دا چې په خپل حد کې اوسه. ان یو کس دا هغه داسې غلطې خبرې کوي، هغه ته تاسو وایئ چې په خپل حد کې اوسه، خپل حد کې اوسه. be in your limits په خپل حد کې اوسه. what brings you here دلته ولې راغلی. what brings you here ته دلته ولې راغلی. what are you څه شی. what are you ته څه شی. I will sleep you سپی درنه وباسم. I will sleep you یو شړک به درنه وباسم. sit silent otherwise from here غلی کینه بیا که نه غلی کېږي بیا د دې ځای نه ورکېږه. sit silent otherwise be off from here د دې سنټینس مطلب دا دی چې غلی کینه که نه غلی کېږي دلته بیا د دې ځای نه ورکېږه. how dare you used my brother ته دومره جرأت څنګه وکړو چې زما ورور ته دې کنځل وکړل. how dare you abused my brother. get out of my sight زما د سترګو نه پناه کېږه. get out of my sight د سنټینس مطلب دا شو چې زما د سترګو نه پناه کېږه، زه ورکېږه. get out of my sight sight نظر ته ویل کېږي. talk with manners په سړیتوب خبرې کو. talk with manners د manners مطلب دی سړیتوب.
To talk with manners. لږی په سړیتوب خبرې کوه. I will see you mind. یاد ساته ګورو بخه. یعنی I will see you mind it. یعنی دې مطلب دا شو چې ګورو به یاد ساته تا چې ما سره څه وکړل هغه به تا سره هم که. زه وایم چې همدغې سنټینس زموږ دغه ویډیو هم پای ته رسېږي ځکه چې بیا دغه ویډیو ډېره اوږدېږي او تاسو به بیا بهر شئ. هر وخت هر وخت 3 یا 4 سنټینس زده کوئ دا ډېره غټه خبره ده. که دغه ویډیو تاسو 3 سنټینس هم زده کړئ غټه خبره ده. او هر وخت نه کېږي چې تاسو 50 شپېته جملې او لغتونه زده کړئ. نو په ورځ 3 او 2 زده کوئ خامخا یې زده کوئ.